په بامیان، نیمروز، تخار، خوست او فاریاب ولایتونو کې پر 22 تنو مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 2663 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 2861 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس پروان ولایت ته د سفر پر مهال د 15 جزایي دوسیو په اړه وروستۍ څېړنې بشپړې کړې. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 309 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 151 وثیقې هم اجرا کړې. د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس غزني ولایت ته سفر وکړ. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1515 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د غور او پنجشیر ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 383 دوسیو او عرضپاڼو ته رسېدنه کړې ده. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 100 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 89 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت ښاري ابتدایي محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 1145 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 125 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 181 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان او جوزجان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 382 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 324 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب او غور ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 401 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 496 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 240 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 249 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 240 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 161 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 392 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 309 وثیقې هم اجرا کړي دي.